د مشاعرې په دې ترڅ کې ښاغلي مطیع الله رفیع ته بلنه وکړو چې راشي او خپل شعر موږ ته واوري. د لوی او بخښونکي خدای په نامه ډېرو درنو حاضرینو زه هم په ډېر درنښت سره ستاسو په حضور کې خپل درانه او د مینې سلامونه وړاندې کوم. وایي قطرې وینې د زړګي نه مې بهیږي، په دې راز باندې مې یو الله پوهیږي. بد حالت په پښتنو باندې راغلی، سرې ګولۍ پرې د هر خوا نه راورېږي. د پښتون کور اوس میدان د کربلا دی، لوی واړه پکې د یوې مخې قتلیږي. دا یو لنډ نظم دی دوستانو، دا مې ته وایم چې عزیزانو باندې په غوسه کښې چې وخت مې ونیسم. وایي زمونږ په نوم دی خو د بل کلی دی، اوس پکې واک او زور د بل چلیږي. مونږ تشکاربود او خالي ګرځو پکې، اوس پکې زور او شور د بل چلیږي. د خاپوړو کلی وران دی دلته، هغه کوڅې اوس د لیدلو نه دي چې مو اروا پکې تازه تازه وه، اوس نو هغه د اوسېدلو نه دي. خلک بدل، هر څه بدل ښکاري، دلته حالونه د ویلو نه دي. دلته سپرلی تیر شوی د خزان دور دی، سیلۍ وهلي ګلان نور د غوړېدلو نه دي. دلته رڼا ورکه تورتم راغلی، په ټوله سیمه کې ماتم راغلی. زموږ سوچونو ته زندۍ اچوي، زموږ سوچونو ته زندۍ اچوي. اوس نو په منګه شومه دم راغلی. دلته د اوښکو نه څپه او سمندر جوړ دی، دلته تیاره او اوس محشر جوړ دی. اوس د دوستانو قافلې نه راځي، دلته د وینو سور ګودر جوړ دی. دلته ماښام دی زږېدلی، مازدیګر نشته، د ښکلو پیغلو دیدنونه او ګودر نشته. دلته ځوانان لکه ګلان چې په خزان رژېږي، دلته خوښي د مروره او اختر نشته. اوس د غمونو ماښامونو ټول محل نیولی، اوس د غمونو ماښامونو ټول محل نیولی. شپه لا اوږدېږي او سحر نشته. دلته د تیلو بیه وینه ټاکي، دلته په تیلو تلل کېږي وینه. دلته خبرې د ګازونو کېږي، دلته لوټېږي زموږ ټول کانونه. دلته خبرې د ډالرو د سر، خو تالا کېږي د غریب کورونه. دلته په تله کې پیسې پرتې دي، پرې تلل کېږي د ولس سرونه. دلته انسان خو څه قیمت نه لري، دلته په دار باندې زړېږي مینه. افغانان ګوره د یو بل نه بېزار، دلته ژوندون په جاسوسو کېږي. که څوک کوي درته د حق خبره، ګمان پرې زر د لیونو کېږي. د پاچاهي دلته د څو کسانو، د کورنیو بېګانه تاجرانو. اختیار مو ټول دی د پردو په لاس کې، چې وینې څښي د بېچاره خوارانو. اوس په افغان باندې بلا جوړه ده، په شاوخوا کې غوغا جوړه ده. دلته سلګونه جنازې دي پورته، په ټوله سیمه کربلا جوړه ده. د توجه نه مو ډېره مننه، ډېره مننه. السلام علیکم.